جالب څه دي خو په یاد یې ولرئ که تاسو خپل د ژوند د ملګري قدرداني کوئ یا مثلا وایاست چې ما نن یا مثلا زه ستا سره مینه لرم یا ښه دی چې زما په ژوند کې یې دا کار تاسو د هغه د جلب توجه دپاره کوئ او که همداسې د مقابل طرف څخه دا کار ستاسو په مقابل کې کېږي مننه درڅه کوي او یا هم درته وایي چې مننه چې زما په ژوند کې یې یا راباندې ګرانه یې یا څه و څه بلا 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 دا هر څه ستاسو د توجه دپاره کوي نو دا په یاد ولرئ او د مینې احساس وکړئ او شروع یې کړئ یو د بل قدرداني وکړئ یو د بل صفت وکړئ هغه باریکې باریکې نقطې چې تاسو یو په بل کې وینئ هغه صفت وکړئ مثلا دا هم یو ډېر ښه صفت دی چې ستاسو مېرمن ستاسو د کور کارونه درکوي او د مېړه دپاره ښه صفت دا هم کېدای شي چې مېړه د باندې مسؤلیت اخلي یو د بل قدرداني کوي یا ته د فیس ده ما ستا سترګې خوښې دي ما ستا پزه خوښه ده ما ستا خوله خوښه ده ته کیوټ یې ته رومانټیک یې ته داسې یې داسې یې دا خبرې یو بل ته کوي او یو د بل توجه جلبوي او دا ثواب هم لري د اسلام د نګاه څخه دا ثواب لري چې تاسو د ژوند ملګري سره مینه وکړئ